السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې دا طریقه د دوهم څنګه کول چې خپل فیسبوک اکاونټ په دوه نومونو باندې جوړ کړئ. یعنې زموږ فیسبوک اکاونټ به هم په انګلیش نوم باندې وي، هم په پښتو نوم باندې وي. نو دا یو ډېره ښه خوندوره او اسانه طریقه ده ملګرو. نو دا زه تاسو خپل فیسبوک اکاونټ درته ښیم. مثلا دا رقم طریقه به انشاءالله درته وښیم. زه به خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کړم. دا وګورئ ملګرو، زما کوم اکاونټ چې ده خپل اکاونټ شخصي اکاونټ مې درته وګورئ دوه نومونه دي، یو نیمګړی ژوند ده، یو سردار ولی آریان ده. نو دا نوم باید څنګه خپل نوم فیسبوک اکاونټ ته ورکړو، باید دوه نومونه زموږ فیسبوک اکاونټ ولري. نو ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. نو تاسو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو که چېرې مو ویډیو خوښ سره تاسو خوښ کوم ویډیو سره لایک او زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ، زموږ ځکه چې موږ خپل یوټیوب چینل کې هر ورځ کوم خوندور معلوماتي ویډیوګان تاسو ته اپلوډ کوو، ترڅو تاسو ورڅخه یو شی زده کړئ. نو اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم څنګه کول چې خپل فیسبوک اکاونټ په دوه نومونه جوړ کړئ. نو موږ سره اوسېږئ. نو ملګرو زه خپل فیسبوک را خلاصوم. دلته یو بل اکاونټ د هغې څخه لاګین کېږم، غواړم هغه ته څنګه کومه دوه نومونه ورکړم. نو زه به یوه شېبه انتظار ورته وکړم ترڅو هغه بل اکاونټ را خلاص کړي. نو دلته راسئ ملګرو، تاسو به پروفایل ته راسئ. پروفایل سره هلته لاندې یو سیټینګ، دلته یو لاندې یو اپشن ده ملګرو، دلته لیکلي دي ایډیټ پابلیک ډیټیلز. نو په دغه اپشن باید موږ کلیک وکړو. ایډیټ پابلیک ډیټیل به ووهو ملګرو، که څه ورته انتظار سو. نو ملګرو چې دلته مو ووهه، نو لاندې به یو بل اپشن موږ ته راکړي، هغلته به رکعت دلته لیکلي ملګرو، لاندې سره رکعت دلته لیکلي یو بل اپشن د هغې باندې باید موږ کلیک وکړو. ایډیټ یور اباوټ انفو. نو ایډیټ یور اباوټ انفو باید موږ دلته ووهو. نو بیا به یوه شېبه څنګه کوو، ورته انتظار وکړو. نو داسې صفحه به موږ ته راشي ملګرو، دلته به لاندې یو اپشن ده زموږ ته، هغه باندې باید څنګه کوو ملګرو، کلیک وکړو. دغلته اپشن ده ملګرو، ته لیکلي ایډز ادر نیم، یعنې نیک نیم، دغه ادر نیم باندې څنګه کوو ملګرو، کلیک کوو. دلته په اسان کې سره لیکلي اډ. نو په دغه اډ څنګه کوو باید ملګرو کلیک وکړو. دلته اډ وهمه، دلته لیکلي نیک نیم، دلته ستاسو هر نوم زړه وي هغه نوم ورکړي ملګرو. که غواړئ دلته جنګلي سټایلش نومونه ورکړئ، نو هغې لپاره یو وي پي ان ته ضرورت ده. هغه پي ان به یې تاسې لا ډاونلوډ کړئ. هغه پي ان هم ټچ پي ان ده، بله هم جامې پي ان ده. هغه دې دواړو که ستاسو هر زړه وي هغه را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله په راتلونکو په دې باندې هم ویډیوګانې جوړوم، څنګه کول ته جنګلي هم سټایلش نومونه ورکړو. دلته مثلا زه یو نوم ورکوم، ستاسو زړه د هر نوم څنګه کوي ورکوئ. زه اوس ورکوم مثلا تاسو که هر نوم زړه مثلا د مینې سوداګر، دا مو څه ورکړم ملګرو څنګه کوي. دلته لاندې راکاسې لیکلي سیو. نو په دغه سیو باندې څنګه کوو، کلیک کوو. نو یوه شېبه به ورته انتظار وکړو. نو دغه د ملګرو د مینې سوداګر په نوم څنګه سو زموږ نیک نام ولګېد. نو اوس په لاندې راکات سو، پروفایل ته به ملګرو ورشئ، زموږ نوم څنګه پروفایل باندې لګېدلی او که نه. نو دا د ملګرو څنګه سو، خوشبختانه زموږ پروفایل باندې څنګه سو دوه نومونه را ظاهر سول. سمه ده ملګرو، یو دا د مینې سوداګر سو، بل څنګه سو زمان الهام په نوم سو. نو دا ملګرو دې طریقه. ملګرو بیا هم تاسو خو غوښتنه لرم ترڅو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښانه هم وهئ، ترڅو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو په ټوله مخکې لومړی تاسو ته درشي. نو دا زما د نن ورځې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.